راضي شل موږ معاف کړ موږ معاف کړو موږ پریشان الله په خوشالو بدل الله چې جاته سټي نشلو نه دي جاته سب پریشان دي خدای ته زموږ رب ته تبلس رمضان مقدس هم یا الله د جمعې مبارک ورځ خدای او جمعه کې مې وخت کې الله دعا قبل الله زموږ پریشانې په خوشالو بدل کړي زموږ د بچو پریشانې په خوشالو بدل کړي الله مریضانو له روغ صحتونه ورکړي الله مریضانو له روغ صحتونه ورکړي بچي جوړ کړي اور اهل عیال لم شفا ورکړي الہ العالمین د رمضان د روزې قبول کړي خدای د شپې د عبادت توفیق راکړي الله ته د شپې د عبادت توفیق راکړي خدای موږ ليلۃ القدر شپې عبادت نصیب کړي الله دې نصیب کړي زموږ الله دې زموږ نصیب کړي الله کې زموږ نصیب یاد به شپې په رمضان میاشت کې راته معاف کړي الله راته معاف کړي الله ټول امت مسلمه چې په ګلاني ولې د معاف کړي الله ستاسو بندگان دي خدای ستاسو بندگان دي معاف کړي ستاسو بندگان دي مغفور بندگان مهربان الله دې معاف خدای چې کوم مسافرونه اکثر تاسو دا بیان اوري بار ملکونو کې غریبانان د وایروس د وجې په کوټو کې بند پراته دي دا غیر مزدورې درک نه لګي الله ته دا غیبل شي الله حفاظت نصیب کې دومره مسافر د خپل وطن نه بعد نور وطنونو کې حفاظت نصیب کې برکتونه نصیب کې پریشانونه وساتي چا بچی نه خدای نارینه اولاد ورکي خدای کده چا رښتینی صالح دیندار رشتې ورکي که مردگان وفات شوي مغفرت نصیب کې حاضر جمع چې څومره راغلي مغفرت نصیب کې ډېرو دوستانو موږ در دعاګانې ویلي دي چا په ټلیفون کې داسې الله چې چا څه دعا غوښتې ده تا ته معلومه ده او تا ته خلک معلوم دي دعاګانې قبولې کړي کوم مسافر چې د لرې ځای نه زموږ د جومات ته مانځل راځي په یو قدم اجر ورکړي برکتونه ورکړي خوشحالۍ والا ورکړي